بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. بدینن دغه پښتني احتجاجي وړاندې ګرانا او ګرانا صدره البته په خیبر په غیرتي پارټي کې راغونډ شوي د دې غارې غیرتي مشرانو او ځوانانو علما کرامو ستاسو د ټولو ته اجازه یقینا چې د دې احتجاجي غونډې عنوان زموږ د پښتون قومي جرګې یو ډېر ستر مشر یو نامتو او پیاوړی ملک نصیر خان کوټي خیل او داسې هم نور حاجي عبدالصمد خان علي وزیر حکیار مسعود او مصطفی پښتون او نور داسې درانه مشران د هغوی د ګرفتارۍ په حواله ده پکار دی چې موږ له عنوان سره تړلې خبرې وکړو. قدرمنو عزیزانو، تاسو ته معلومه ده چې د دې خیبر د غیرتي ټاټوبي د پښتنو ته د هغه پر هر وطن پراته وه کوم پښتانه چې د دې ریاست لخوا درته رسوي وو د هغو پښتنو دپاره یې په 11 اکتوبر باندې خپله سینه پراخه کړه او ټول پښتانه یې دې غیرتي ټاټوبي له راجمع کړه او له دې غیرتي ټاټوبي څخه بله کومو انسانانو حلف واخیستی او عهد یې وکړی او پر قرآن لوړه سره واخیسته پر دې غیرتي ټاټوبي بله کومو انسانانو په شمولو د دې پښتانه وطن ټولو سیاسي ګوندونو چې د هغې جرګې منتظم چې هغه دلته ملک نصیر کوټي خیل او خاص کر پی ټي ایم او د هغه مشرتابه دلته انتظامات کړو. خو له بده مرغه دا ریاست او دا ریاستي ادارې دا شی نسي برداشتولی چې پښتانه به پر یوه ټاټوبي راجمع سي. یقینا چې په دې وطن کې به ډېرې سترې جرګې هم سوې وي، خو دا جرګه د احمدشاه پالله تاریخي جرګې بعد بله جرګه د پښتنو پر خاوره دومره ښه جرګه نه ده سوې چې هغه د پلکونو انسانان راټولېږي او دا عهد او وفا ده کوي ده عهد ده کوي خو په وفا کې ده شتون کوي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې ریاست موږ یو کېدلو ته نه پرېږدي. ریاست موږ په مختلفو شکلو بېلوي، په مختلفو ګوندونو په مختلفو فکرونو مو بېلوي. دا وایي چې تاسو د دې خیبر پر دې غیرتي ټاټوبي راجمع کېدلو بعد کومې پرېکړې وکړي. یقینا چې پرېکړې سوې دي دا پرېکړې عملي کول دا یو د پښتون ژغورنې غورځنګ کار نه دی. دا پرېکړې عملي کولو کې د پښتونخوا وطن د کوچ څخه خلک راغلي وو. دا ټول سیاسي ګوندونو په دې کې حلف اخیستی وو. په دا پکار ده چې دا جرګه څوک یوازې پښتون ژغورنې غورځنګ ته نه کې ورغه چې دا صرف پښتون ژغورنې غورځنګ کړې ده یا پی ټي ایم کړې ده. دا جرګه د ټولو پښتنو جرګه وه. پکار ده چې ټول پښتانه بیرته هم دا سوچ وکړي. څوک ته په دې نیوکه نه کوي چې دې کې پلاني دا وکړه او په دې کې پلاني دا وکړه. موږ ټولو ته دا وایو چې په پلان حق سره اخیستی دی، پر پلان زورور تورې نسته په یو کتاب کې
پر هغو مو حرف سره اخیستی دی نن د دې حرف پسې څوک ځي دا قرآن به په هغو خلکو پسې وي پکار ده چې موږ پر هغه حرف باندې ویسو او دا حرف او دا قرآن که موږ ځان ته مسلمانانو پښتانه وایو او ریاست ته دا وایو موږ په دې پوهېږو چې زموږ لکړپېشه خلک یې داسې ساتلي دي ته ورته وایې چې پښتون یې دا یې زه د پولیس ډي ایس پي او ایس پي یم ته ورته وایې پښتون یې دا یې زه کرنل او جرنل یم ته په دې باندې وګوره چې د دې ریاست بنیادونه تطبیق شوي دي ورسه وګوره نن د هندوستان د پنجاب او ستا د پنجاب د پولیس ورده یوه ده د هغه رول ریګولیشن یو شی دی لیکن موږ په دې غلطفهمي کې لوېدلي یو چې موږ خو په اسلامي جمهوریه پاکستان کې پراته یو نه دا پنجاب نه دی دا پاکستان نه دی دا پنجابستان دی پکار دی چې موږ سوچ وکړو موږ له پنجاب سره په دې شي جنګ نه دی چې که تور یې او که بار یې که ښه یې او که بد یې موږ پر دې شي جنګ دی چې زما پر وسایلو قبضه مه کوه زما پر معدنیاتو قبضه مه کوه زما پر وسایلو قبضه مه کوه زما پر اوبو قبضه مه کوه زما د معدنیاتو په شکل کې د بدامنۍ خواته تا لارې هوارې کړې دي یقینا چې دا معدنیات الله پاک په سورة الرحمن کې فرمایلی دي هغه زما په خاوره کې موجود دي تاریخ هم دا وایي چې د سنچري اشیا تر ټولو زیاته معدنیات چې دي هغه په پښتونخوا وطن کې پراته دي زما ګناه دا دی چې ما ته الله پاک معدنیات راکړي دي بیا که معدنیاتو ته لار جوړوې بیا راسره کښېنه د دنیا په قانون به خبره سره وکړو د دنیا قانون څه وایي ستا دغه آئین چې دا کوم آئین په آرټیکل 8 کې ونڅه تر 28 پورې صحیح کړي دي راسه پر دې باندې له ما سره کښېنه چې په دې کې زما کوم حق رایټي جوړه شي لیکن د افسوس خبره ده چې زموږ پر سترګو یې پټۍ راتړلې دي موږ دې ریاستي ادارو ته راوړئ موږ د دې ریاست په دې وکالانو ته راوړئ چې ته به په دې شکلونو زما مشرتابه په زندانونو وویروې ته به زندان په شکل کې ملک نصیر په دې شکل وویروې چې زه به تا زندان ته واچوم تا له شرم پکار دی تا له شرم پکار دی چې زما د اویاو کلو د اتیاو کلو مشرتابه ته په زندانونو وویروې دا هغو تاریخونه پراته دي دا هغو کورونه ستا د دې جبر په نتیجه کې وران سوي دي موږ په صفا ورته وایو چې ستا د زندانه څخه ستا له مرګونو څخه دا پښتانه وتلي دي نن ته وینې چې د خیبر پر دې غیرتي ټاټوبې خلک راغونډ سوي دي او پروپاګنډه کوي د خلکو په ذهن سازي کوي خلکو ته دا خبره کوي چې دا خلک مرګ ماتوي دا خلک د مرګ ماتېدلو دپاره راوتلي دي ته راسه چې ما تا سره کښېنو دې مرګ ته دا یو دې کاروباري فوج جوړه کړې ده ما لار نه ده ورته جوړه کړې دا کاروباري فوج ابوالکلام آزاد وایي چې دا ملک به په 20 کاله کې ماتېږي تجزیه یې دا وه هغه ملک مات شو په 25 کاله کې بیا د ابوالکلام آزاد مولانا ابوالکلام آزاد اخري انټرویو ده هغه دا وایي چې دا ملک به بیا ماتېږي او دې ملک ته به د لارې جوړېدلو سبب دا فوج جوړېږي چې کوم فوج کاروبار کوي دا فوج به پر سیاسي لیډرشپ باندې بلیک میلینګ کوي بلیک میل کوي وایي هغه به خوله نسي خوځولی هغه به خوله نسي خلاصولی هغه به خبر نسي کولی بیا دا خبره کوي چې بیا به یو تحریک د بلوچو لخوا راپورته کېږي او دا تحریک به ډېر په منظم انداز راپورته کېږي خو هغه تحریک به دی په
په مختلفو شکلو باندې بدناموي او پر هغه به د دنیا د ترهګرۍ نوم ږدي چې هغه خو وسلواله ډله ده خو چې هغه تحریک کمزوری خواته ځي بیا به له هغې سره صوبه سرحد یې لیکلی دی چې له هغې څخه به یو تحریک راپورته کاږي دا داسې وړې خبرې نه دي دا د ابوالکلام آزاد انټرویو ده چې هغه تحریک راپورته ځي هغه تحریک په د ده نړۍ ته لاس اچوي هغه تا تحریک دی چې د کم تحریک نوم پی ټي ایم او پښتون ژغورلي غورځنګ دی نن به څومره که ته هر څومره بولونه ولګوې خو لیکن دا تحریک به ستا نړۍ ته لاس ته اچوي په دې مرګونو په دې زندانونو دا کامونه نه شي ویلولی او دا تحریک ټولو سیاسي ګوندونو ته د مجموعې نظر ورکړی دی د ورورولۍ نظر یې ورکړی دی د هر چا دپاره یې چرا کړې ده د هر چا دپاره یې زړلي دي خو د بده مرغه دا افسوس خبره ده چې سیاسي ګوندونه له دې تحریک سره سړه نه کوي څه ګناه یې کړی دی ستا د دې خاورې په وچ کې مقابله نه در سره کوي په وچ کې نه دی په مقابله در سره ولاړ غیر پارلماني تحریک دی تحریک خو نن په بلوچو کې هم پورته شوی دی تاسو چېرته اورېدلي دي چې یو پارلماني ګوند دا خبره کړې ده چې زه د بلوچو دا تحریک نه منم د بلوچو تر ټولو غټ پن اختر مینګل خبره کوي چې دا زما د مظلومو تحریک دی د دې زه یو وګړی او کارکون ځان تصور کوم خو لیکن د بده مرغه د پښتنو ګوندونه وایي چې نه دا د ماشومانو تحریک دی دا څوک په غلطفهمي کې راولي دلته په جرګو کې خلک دوی غلطوي دا د ماشومانو تحریک نه دی دا د قوم د غیرتي مشرانو تحریک دی دا د قوم د دې غیرتي مشرانو تحریک دی دا د قوم د داسې سپین ږیرو علماء کرامو تحریک دی موږ دا ورته وایو چې په پروپاګنډو به دا شی نه خرابو پکار ده چې موږ د دې جرګې سره ودرو دا جرګې ملا مضبوطه کړو که چېرته موږ د دې جرګې ملا لکه مضبوطه پښتنو چې څومره تباه سوي یاسته دومره به نور تباه کېږئ یقینا چې دلته ملګرو خبرې وکړي تاسو هم ستړي سواسته له سهاره دا جرګه او دا جلسه شروع ده موږ ریاست ته دا وایي چې زموږ دا مشرتابه را خلاص کړه آزاد کړه که نه وي د دې احتجاجونو کړی به بیا ډېره اوږده سي او دا به ستا په وسو کې نه وي نو زه خپله خبر په دې شعر راغونډومه د غرونو غوندې غواړي حوصلې انقلابونه د غرونو غوندې غواړي حوصلې انقلابونه راوړي په ژوندانه سختې شېبې انقلابونه وما علينا الا البلاغ